بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن د وینډوز پروګرام تقریبا څلورم درس ده. نو راځو بیا ورفټ پروګرام ته راځو. ورفټ پروګرام مکمل نه و خلاص کړی که نه؟ ښه، اول سوال خو څه رقم؟ چې اول سوال مثال د خبرې اوس لیکنه په چپ کې کلیک وکړئ چې لیکنې هغه خپل ترکیزي که نه؟ پښتو مثال زه ګور راځم دلته نومان لیکم. احمد مې ولیکو، پسې خالد مې ولیکو، ولید مې ولیکو، سلیم مې ولیکو، بل نوم راته وایي عمر مې ولیکلو. مثال دا نومونه دي ولیکل. اوس دا راولم چپ طرف ته که نه؟ ښه، اوس غواړئ چې دا لاندې راولئ. نو موږ ویلي چې دلته وګورئ، دلته به کلیک وکړئ، هغه وروسته انټر ګورئ په بخښنې سره دلته به دغه سر کې به کلیک وکړئ. دلته صحیح شو. کله چې دلته کلیک وکړو هغه وروسته انټر کوه. اوس انټر کوه، ګوره کاته ځي که نه؟ دا خو کاته ولاړو. اوس کولی شو غواړم څنګه پورته کړو؟ بېرته یې پورته ولم، بېرته به دې په سر کې کلیک وکړئ یا دلته کلیک وکړئ. دا بک سپیس بټن به وګئ. بک سپیس داسې وینئ. اوس ګوره پورته ولاړه کورانو. بک سپیس بټن در معلومېږي؟ ښه، راځم زه به سکرین کیبورډ درته راخلاص کړم. او اس کا اوس دغسې ده ګورې دلته نوم نه راځي. دغه بېرته چې موږ یو شی ولیکو بېرته یې په ډیلیټوو، له منځه ځي. دا د بک سپیس بټن په نامه دی. په دې به کلیک کوي، هغه بېرته له منځه ځي، بېرته پورته ځي. سره خو خلاص انشاءالله. بل چې مثال د خبره اوس د احمد څه دی؟ د بلې لیکنې په موبایل کې چېرته ځای کوي؟ څه رقم؟ اوس لیکنه د غونډه لیکلې په سر کې. اوس د احمد څه دی؟ په یوه لیکنه کې د ځینې پوت شوی، بل ځای ورته لیکي، هغه موبایل ته ورولې. مثال زه دلته ورته لیکم، زه د افغانستان کیبورډ ولې کار نه کوي؟ ښه، زه دلته ورته لیکم دلته کیبورډ کې مشکل دی. زه دلته ورته لیکم مثال زه د افغانستان یم. دا مې ولیکل. اوس دغه څنګه کم؟ دغه احمد دا یوه جمله ده. مثال نوره هم چې وږدم افغانستان یو شتمن هیواد دی. صحیح شو؟ دا مې ولیکل هیواد دی. اوس د احمد ته چیرته ځای؟ ځای په ځای شکاوی د افغانستان د یم په موبایل کې. په دې موبایل کې غواړئ چې دا ورته ځای په ځای کې. آفرین. اوس به تاسو دغه را انتخاب کړئ. دا هم چې انتخاب کړل، کټ کاپي پیسټ دا درس هم ویلی؟ دا هم نه دی ویلی، نه وایي. دا دې چې انتخاب کړل هغه وروسته به دا را کټ کړئ. اوس بیا دلته چیرې اضافه کړئ، دلته به کلیک ورته وکړئ، ورته د له یم څخه یې وروسته اضافه کوم، یو فاصله ورکړه. اوس بېرته راسه په پیسټ باندې کلیک وکړه. جای شو که جای نه شو؟ زه د افغانستان یم، احمد افغانستان یم. صحیح شو که نه صحیح؟ بل سر هم خلاص انشاءالله. بل خو سوال نه لرئ؟ ښه، اوس راځو تېره ورځ هم تر ایډیټینګ او ریفریس ایډیټینګ پورې ویلو، تر سلیکټ آله پورې. دا خو مکمل خلاص کړی و، مشکل خو نشته دې ځای کې. ښه، اوس راځو دلته نن چې دا کوم مشکل چې درته پیښ شوی هغه به دلته پوره کلف ورډ کې به حلوو. صحیح شو؟ زه به اول ورډ پروګرام راخلاص کړم. ورډ پروګرام یې سره خلاص کړو، زه به دلته یوه لیکنه وکړم مساوي RND. ښه، زه به انګلیسي کړم مساوي RND قوسبند راځم مثال ورته لیکم چې مساوي RND مساوي په انګلیسي ژبه مساوي RND قوس شروع قوس بند شیپ به ونیسئ، قوس به شروع کړئ، قوس بند کې انټر کړئ. دومره لیکنه به چې کنټرول C آل انتخاب او کنټرول C او دلته هم ورته راځئ چې کنټرول V. ښه، اوس دا لیکنه موږ راوړې ده. مثال تاسو کولی شئ عنوان هم ورکړئ. مثال عنوان ورکوم کابل. له هغو وروسته راځو کټ کاپي پیسټ باندې کار کوو. کټ کاپي پیسټ څه کار کوي؟ مثال تا کتاب لیکلی ده،
دا اول خط اول پاراګراف ته بولډوم او ایټالیکوم او دلته مثال فونټ ورچینجوم مثال رنګ ورچینجوم سب دغه شکل سره دي صحیح سو دا لیکنه تا دلته لیکلې اوس د استاد ته مثال یو بل ملګری ته دا کتاب ورکو دا راته وګوره دې ځای کې ما کوم ځای غلط کړی یا مثال کوم ځای داسې نابلده ځای کې مثال لیکلی اوس هغه درته وایي چې دا کومه خط چې تا په اول کې لیکلی دا 2-3 خط نو دا باید تل لاندې ولیکل کړي د کتاب لاندې باید راسي تا په اول سر کې لیکلی نو ته به داسې نه کوې دا به ټول انتخاب کړي ډیلیټ بېرته بله سره دلته ورته لیکې تاسو به څنګه کوئ فقط به دا انتخاب کوئ کله چې انتخاب کړی له هغه وروسته به راځي له کټ کاپي پیسټ نه به استفاده کوئ که دلته درته وایي چې مثال دې ځای کې نه ده راته دلته نه ده پکار بیخي لاندې اوسه نو ته به راسې په کټ به کلیک وکړې اوس ګوره دې ځای څه سوه ورکه سوه لاندې کلیک وکړه فقط سپیس باندې کلیک وکړه له دې ځای مې انتقال کړه دلته م راوسته سر خو خلاص انشاءالله بل بیا درته وایي چې نه دا کومه لیکنه ستا لیکلې دلته بره هم صحیح ده خو لاندې هم که راسې ډېره ښه به ښکارېږي نو بیا به ټول انتخاب کې راځه بیا به له چی نه استفاده کوې کافي نه کافي باندې کلیک وکړه اوس لاندې کلیک وکړه پیسټ کړه اوس پورته هم پاته سو لاندې هم راغله د کټ او د کافي تر منځ هم فرق وپېژندو ګورئ موبایل کې ستاسو چې شي لیږئ میمري کارت ته که چیرته انتقال کلیک وکړې په موبایل کې د شی نه پاته کېږي میمري کارت ته ځي که په کاپي باندې کلیک وکړې په موبایل کې هم پاته کېږي او میمري کارت ته دا هم دغسې ده سر خلاص انشاءالله او پیسټ خو اضافه کول بل په پیسټ کې یو پیسټ لرو چې دا کلیک وکړي ګوره خط راته اضافه کوي اوس که پیسټ هر څو وارې کلیکوي هغومره دا خط درته اضافه کوي اوس راځم دا بېرته کنټرول زیډ کوم دا انتخابوم دا مې کله چې انتخاب کړ کنټرول سی که اوس بیا دلته کلیک وکړه اوس یو خو پیسټ کلیک وکړو څنګه م پورته لیکلی په هغو شکل راته پیسټ کوي خو په پیسټ پیشل کې بیا یو څو مرحلې دي اول چې دا ګورئ تاسو ته وایي چې ور ډاکومنټ ورفټ ډاکومنټ ته کلیک وکړه اوس دا خط په یو ډاکومنټ کې واچو که ونه اچوه نو دې کې اوس تغیرات څه رقم راوړي یا به دا داسې کوچنی کوي یا به مثال دې خوا ته غټوي په دې کې تغیرات نه راځي که غواړې په دې کې خو تغیرات راځي که غواړې چې په دې کې تغیرات راولې په دې به ډبل کلیک کوې ډبل کلیک چې وکړو یو بل ورپټ پروګرام راخلاص کړه راخلاص نه سو اوس به دلته مثال ته تغیرات راولې زه مثال درته ورته لیکم چې لیکوالې واحد مې ورته ولیکو او دا کلوز که کله چې کلوز کړو اوس ګوره دغه تغیرات یې څه راوستو دلته کې جای په جای سول که د یو ډیلیټ بټن پریس کو باکس سپیس بټن نو ټول په یو ور ډیلیټېږي دلته اوس کلیک وکړه په یو بټن سره ټول ډیلیټېږي نه یو حرف به ډیلیټېږي صحیح سو بل بیا راځو په سپیشل ته سره له فکچر د عکس په شکل کې راته واچوه اوس دغسې ده د عکس په شکل کې په دې کې بیا هېڅ تغیرات نه راځي نه یې ډیلیټولی سي نه یې ور اضافه کولی سي که تغیرات کې راولې داسې به یې کوچنی کوې غوټل د نقطو نه دا نقطې خو انشاءالله ویلی سي کله هغه ته ولاړ صحیح سو اوس دا بیا په هېڅ ډول د ډبل کلیک کوم هم تغیرات نه کې راځي او که بیا ډیلیټ بټن پسې پریس کړي نو په یو کلیک سره به ټول ډیلیټ سي بیا راځو په سپیشل ته سره له دلته ریچ ټکس لرو په کوم فارمټ کې چې ما لیکلی په هغو فارمټ کې راته واچوه اوس دلته هم په کوم فارمټ کې ستا لیکلی په هغو فارمټ کې واچوه که ونه اچوه یو هم ځینې ډیلیټولی سي ور اضافه کولی هم سي صحیح سو بل انفارمټډ ده انفارمټډ څه کار کوي دلته ګوره موږ ډیزاین ورکړی رنګ م سور کړی بولډ کړی یم د مثال فونټ هم ورچینج کړی ده خو ته وایسې نه دلته چې دغه ساده شکل کې ماته پکار ده انفارمټډ ورته انتخاب کوه دا هم ورته وکې که دلته ګوره ډیزایندار و که نه و دلته څنګه واچوه ساده شکل کې واچو سر هم خلاصېږي انشاءالله بل راځو ویو مینو لرو په دې کلیپ بورډ خو انشاءالله سر خلاص و دا دلته ډېر کوي زده کوي په ټولو پروګرامو کې دلته درته بیا تکرارېږي صحیح سو نورو پروګرامو کې بیا دومره هغه نه رشقه غواړي اوس ویو ته راځو په ویو کې څه کار کېږي اول چې ده که غواړې چې که چېرته مثال له سترګو څخه یو نفر ضعیف و غواړې چې مثال د هغه ته دا خط را نږدې کوي زوم ان چې دا ګوره کلیک کوئ زوم ان نږدې کوي زوم اوټ بېرته یې لرې کوي مثال تاسو ډېره لرې کړه یا مو ډېره نږدې کړه اوس نورماله حالت ورک ده فقط 100% داسې کلیک وکړئ اوس نورماله حالت څو که نه څو سر هم خلاصېږي انشاءالله تا ته در معلومېږي اوس له هغو وروسته دلته موږ اول دا پېژندلی اوسي رول یعنې خطکش په نامه یادېږي صحیح سو اوس دا دلته موجود ده که نه ده موجود کواسې دا مې نه ده په کار دا رول ځینې لرې که خطکش ده له منځه ولاړ بېرته کلیک وکړه بېرته به راسي بل سټیټ بار دغه خط موږ د سټیټ بار په نامه نومولی وه که نه بیا مې ویلی چې دې طریقه هم کولی شي د صفحه کوچنۍ کړي ګوره منفي باندې کلیک کول لرې کېدله او په مثبت باندې که چېرته کلیک کوې بېرته نږدې کېږي که نه نږدې کېږي له دې طریقه هم کولی شي له هرې طریقې دې چې خوښه نو که غواړئ د سټیټ بار نه وي نو دلته سټیټ بار کلیک کړه د سټیټ بار څه سو ورک سو بېرته په دې باندې کلیک وکړه نو بېرته به سټیټ بار پیدا شي بل دا خط چې ده موږ دلته ورډ رف لرو دا څه کار کوي اوس ګوره په درې ډول لرو نو رف ټو وینډو
او رافټو رولر. اوس رولر ورته انتخاب ده. کله چې موږ دلته لیکنه کوو ګور راځم دا لیکنه کوم چې کله دلته را رسیږي دوهمې خط ته واوښت که وانه اوښت یعنې کته شو دوهمې خطه شروع شوه ځکه تر دې رولر خط کش په دغه اندازه ورته سوی او دلته موږ چې ورته انتخاب کړی رافټو رولر. که چېرته ورته وایي چې نه رافټو وینډو دا به بیا دغه د صفحې اخر ته رسیږي بیا به راګرځي. ګوره مثال داسې لیکنه تا شروع کړې د اخر ته چې راورسېده ګوره اوس دوهمې خط تاو نه شو. اوس خطکش په ځای پرېښود ګوره خطکش په دغو ځای کې ده او که چېرته نور افرته انتخاب کړې دا بیا دغسې ځي. ګوره مثال داسې لیکنه پسې کومه دغسې پسې ځي دا د سکروبال پیدا شو دغسې ځي تر هغو پورې ستا انټر نه یې وهلی خط بېرته نه راتوي هغه اجازه است. نورماله حالت یې چی ده رافټو رولر یعنې د خطکش په اندازه یې کړه. صحیح شو. بل دا خطکش دا په څه شي منظم شوی په سانتي متر منظم شوی که په انچ باندې. اوس په انچ منظم ده غواړې چې په سانتي متر انتخاب که سانتي متر او که پوینټ او پیکاز دا ورته انتخاب کړي دې هم منظم کولی شي. دا درس مې ویلی نه و نه دا هم ویلی و در خطکش هغه پاتې و په آخر کې هغه ګاډۍ تنظیم و دغه شوه کوم ځای د هغه ووی پولګروپ هم ووی د پولګروپ نوښته دغه درس پاتې دی دغه که دغه پولګروپ هم ووی د دوښته پاتې و دغه خو ویلی هم نه و هغه هم ووی اوس او که دا هم اوس نه دی ویلی دا جای هم نه دی ویلی که دا جای هم نه دی ویلی دا هم نه دی ویلی ښه. اوس ویمینو خیر اوس ویمینو خو مو ویله دې خو انشاءالله سر خلاص کو مشکل خو نشته. ښه بېرته به راسو هم مینو ته. هم مینو کې انزرټ و ایډیټینګ پاته ده اوس په دې باندې غږیږو. صحیح شو. نن به دا ووایه د شارکټو باندې غږیږو سبا انشاءالله ټایپینګ طریقه هم درته کاروم. اوس تاسو دا معلومات د کابل په اړه لیکلي دي. یو څه درته وایي دلته که چېرته د کابل عکس ورسره راوړې نو دا به ډېر ښکاره شي. نو بیا به راځي له پکچر استفاده کوي. پکچر باندې کلیک وکړه پکچر داسې کله کلیک وکړو تاسو ګوره دغه یوه مینو راخلاصېږي. داسې راخلاص وه. اوس تاسو وایي عکسونه دې چیرې دي هغه عکسونه به ته ورته ښایي. مثال په پکچر کې ول یا مثال دلته په ډاونلوډ کې ول هر چیرې چې ول هغه به ته ورته انتخابوي. زه مثال ورته راځم چې په ډیسکټاپ صفحه د عکسونه شته مثال ګوره په دې فلاش کې یو عکس ما اچولی و. ښه فلاش څه شو فلاش یې لکه نه ده قبول کړی. ښه ګوره دغه کوم د صفحې عکس یې ده چې ما په صفحه درولی ده نو دا عکس ما دغو فلاش ته انتخاب کړی. اوس راځم له دې فلاش څخه د عکس راخلم دا عکس ده دا ورته انتخاب کړی. غوره سه ډبل کلیک وکړه هم صفحې ته راځي که رانغی کلیک وکړې غوره سه اوپن باندې کلیک وکړه ګوره عکس صفحې ته راغی که رانغی. اوس دغه معلومات شول دغه د کابل عکس مثال د خبرې. صحیح شو. اوس بیا دلته ګورئ دوه شیان نور د چینج پکچر او ریسایز پکچر. اوس خو موږ بل عکس نه لرو. زه راځم یو عکس جوړوم. د کوم ځای عکس جوړوم غواړم د دو ځای عکس جوړ کړم. سکرین شاټ به په کمپیوټر کې څنګه اخلئ دا هم زده کوئ. سټارټ ته به راسئ دلته به سرچ کوئ سنیفینګ ټولز. ګوره سنیفینګ ټول فقط دلته سنی ولیکه اتوماتیک دلته درته راځي. په دې به کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړو اوس د کوم ځای عکس غواړئ دلته نیو باندې کلیک وکړه ورته ماته د دې لوګو عکس پکار ده دا لوګو. صحیح شو. دا مې کلیک وکړو اوس دا صفحه راغله. څنګه هم چې په ورپاټ کې یو شی سیو کوئ دا هم داسې کنټرول اس پریس کړئ. اوس چیرې ذخیره کړئ ورته په ډیسکټاپ صفحه د چا په نامه په دغو ای آر په نامه یې ذخیره کوم سیو کړه او دا هم کلوز کړه. اوس ګوره دلته هغه عکس را اکران راغی. صحیح شو. د سکرین شاټ هم در سره زده کوئ. اوس بیا راځم ورپاټ پروګرام ته. اوس د عکس یې ده تاسو اشتباه شوئ دا د کابل نه ده دا د مثال د غزني عکس راوړ. غواړئ چې دا بدل کړئ نو په دې به کلیک کوئ که په دې باندې کلیک وکړو ونه کړو دلته دا دواړه غیر فعاله دي که نه دي غیر فعاله. اوس تاسو په دې کلیک کړئ له هغه وروسته دلته راسئ ګوره دا فعاله کېږي. صحیح شو. چینج پکچر باندې کلیک وکړه له هغه وروسته د عکس یې ده ورته په ډیسکټاپ صفحه د اصل دغه عکس ده دا د انتخاب کوو کېږه ګوره هغه عکس په دغه عکس تبدیل کړو که تبدیل نه کړو. صحیح شو. که غواړئ چې یو عکس په بل عکس تبدیل کړي چینج پکچر نه به استفاده کړو. بل یو څوک درته وایي د عکس ډېر کوچنی ده دا یو څه غټ کړه. کلیک وکړه له کلیک څخه وروسته د نقطو څخه ته کولی شي مثال غټ او کوچنی کړي. ګوره دې نقطو ته راځم داسې راکش کړه غټ شو که غټ نه شو داسې غټېږي کوچنی کېږي. له دې نقطې نه هم کولی شي له هرې نقطې ګورئ څنګه چې کرسر ورنږدې شو کرسر چې په دغو شکل سره دا دوه خواوې شي. اوس داسې کلیک به ونیسئ داسې کش کړه چپ کلیک ونیسه نور که ماوس یې کلیک هغه نه استفاده کوئ داسې کش کړه غټېږي کوچنی کېږي. خو دا که وایي چې مثال نه له دې طریقې زه نه غټوم دلته پکچر ته راسئ له پکچر څخه وروسته ریسایز پکچر لرو کلیک وکړه هوریزنټل ورټیکل عمودي افقي څومره غټه. اوس دلته هوریزنټل څومره ده 130 ده. دلته د بټن هم کولی شي غټ کړي. دلته اتوماتیک هم ورته لیکلی شي مثال ورته 100 څو یې راته غټ کړي 100 یې راته غټ کړه. خو 100 مې دلته ولیکل دلته هم اتوماتیک نوشته شول کې مثال ګوره دلته 100 څو نوشته 102 نو که غواړئ دې کې استغراق راولم هغلته هم راځي دلته ګوره 180 لیکم دلته 140 شول.
نو په دې کې تغیرات راولي دلته هم راځي. نو دلته به تاسو راسي لاک اکسپټریټو دا ورته غیر فعاله کړي، دا مې غیر فعاله کړه، له هغه وروسته چې په یو کې تغیرات راولي په بل کې به تغیرات نه راځي. زه ورته وایم چې دا ورته سل کړه، دا دې سل کړه، له هغه وروسته اوکې کړه. اوس دا عکس یو څه غټ شو که غټ نه شو؟ سر خو خلاص انشاءالله. له هر طریقې چې تاسو غټوئ هغه غټولی شئ. له هغه وروسته پین ډراوینګ ده. پین ډراوینګ څه کار کوي؟ مثال تاسو ته دغه ځای کې خو عکس راوړ، اوس دلته یو رسامي ته کار ده، مثال پینټینګ ته رسامي ته. اوس دغه معلومات شو دلته یو کارتن ته کار شو، مثال یو شی د کابل په اړه یو شی رسمه، نو بیا به راځي له پین ډراوینګ نه استفاده کوي. پین ډراوینګ باندې چې کلیک وکړئ ګوره راتلونکی پروګرام باندې موږ درس پینټ پروګرام دا راخلاصو. اوس له دغو شیپو نه کولی شي مثال یو شی رسم کړي، هر شی داسې رسمولو. اوس زه مثال ورته نه زه یو شی رسم کړم، دا توکلې هر شی رسم کړو، رنګونه هم ورکولی شي، خو زه راځم رنګونه نه ورکوم، دا مې رسم کړو، فقط دا پروګرام کلوز کړو اتوماتیک دلته را اکران خو نیم ښکارېږي. تاسو په دې کلیک وکړئ، کله چې کلیک وکړئ داسې لاندې لږ راکش کړئ، اوس ګوره بشپړ شو. بیا نقطې درکړئ نه هم کولی شي تاسو کوچنی او غټې کړئ. صحیح شو. بل ډیټاین ټایم لرو. ډیټاین ټایم څه کار کوي؟ اوس تاسو دا معلومات ولیکل، خو دا باید مثال طور ته وایه چې زه په دې کې باید تاریخ رانیسي، دا ما په کوم تاریخ لیکلی، په څو بجو مې لیکلی دي. صحیح شو. نو بیا به له ډیټاین ټایم نه استفاده کوي. ګوره ډیټاین ټایم باندې کلیک وکړه، اوس شورټ تاریخونه هم لرو او لانګ تاریخونه هم لرو، یعنې اوږده او لنډ. صحیح شو. اوس له کوم تاریخ استفاده کوي؟ هر یو نه داسې استفاده کوله، اوس ورته دې نه استفاده کوم. په دې ډبل کلیک وکړه، هم صفحې ته راځي، که ډبل کلیک نه کوي یو کلیک وکړه، هغه وروسته اوکې کړه، ګوره راغی اکران راغی. خو وایي چې وخت باید دا ما په څو بجو کار کړی هغه وخت هم راسي. بیا ډیټاین ټایم باندې کلیک وکړه، ورته دغه 10 بجې 15 دقیقې په دغه وخت ما دا جوړ کړی دی. اوکې که اوس ګوره درته وایي چې 10 بجې 15 دقیقې پی ایم. پی ایم ورواستوي؟ نه مازدیګر، خو اوس د ساعت بې ټیمه ده، دا د دغو ځای ساعت کار کوي. ګورې کله چې مثال دلته راسي، دلته که ساعت په ټیم و نو دا هغه کار کوي، که چېرته بې ټیم و نو دلته هم کار کوي، نو دا دلته سره اوښتي دي. صحیح شو. ولې نه لیکلی سر؟ ګوره مثال دلته 10 بجې راخېږي، دلته ورته چې نه دا دروغ وایم، ما په 11 بجو وخت کړی. 11 بجې څو ثانیې ورته 11 بجې 9 دقیقې، بیا شیفت ونیسه دغه دوه ټکي سر په سر ډبل څه شي ورته وایي دغو ته. نو اوس بیا ورته چې مثال څو دقیقې وې، مثال ورته چې 50 ثانیې، له هغه وروسته ورته چې نه اے ایم و پی ایم نه و. صحیح شو. دغه د خپله دې ولیکو. اوس دغو د دغو فرق شته؟ نه. دا دوه ټکي سر په سر سیده دا در معلومېږي چېرې دي سیمیکولن. ګورې تاسو په بیا راسي دا کیبورډ به راخلاص کړئ، شیپ بټن به ونیسئ، ګورې دغه دی که نه دی؟ دا صحیح شو. شیپ بټن به ورسره نسئ، بیا راځئ، اجازه ده. له هغه وروسته بیا انزرټ آبجکټ لرو. انزرټ آبجکټ څه کار کوي؟ مثال دغه معلومات خو دې ولیکل، اوس راځي د کابل ولایت ولسوالۍ ته خبر راغله چې مثال څو ولسوالۍ لري، نو ولسوالۍ خو باید په ټیبل کې راسي، متوجه نه یې، په کابل کې باید راسي که نه؟ نو وبښئ په کابل کې په جدول کې باید راسي که نه؟ نو اوس په ورپاټ پروګرام کې خو جدول نه جوړېږي، نو ته به بیا راځې له انزرټ آبجکټ څخه به کار کوې. انزرټ آبجکټ باندې چې کله کلیک وکړې، اوس دلته د هغو پروګرامونو لیست راځي کوم چې تا په خپل کمپیوټر کې انسټال کړی وي. کوم پروګرام ته ځې؟ اکسل ته ځې، مثال راځه وورډ ته ځې، پاور پوینټ ته ځې، کوم یو ته ځې؟ زه ورته وایم چې ما اکسل پروګرام ته به ځه، هر یو ته تاسو ځینې تللی شئ. صحیح شو. اکسل ورته انتخابوم، اوکې که اوس به تاسو ته اکسل پروګرام راخلاصوي. زه مثال دلته ورته لیکم چې څه شی نیم، یعنې نوم یې څه ده، او دلته ورته لیکم یا مثال د بل چې هر شي. زه فقط راځم یو ساده مثال به درکړم. مثال تاسو یو څو نفرو امتحان اخیستی یا یې انټرویو کړي دي، صحیح شو، غواړئ چې د هغو نمرې درته ورسوي، نو دلته ورته لیکم چې یو د وورډ امتحان ورکړی، بل یې د اکسل امتحان ورکړی، او دلته ورته لیکم چې ټوټل. صحیح شو. دا یې ټوټل شوه. اوس راځه څوک څوک دي؟ خالد ده، ولید ده، حمید ده، سلیم ده، وحید ده، دا نومونه شو. او د چې کوم نمرې چې دي هغه دلته ورته ورسوي، مثال یو دومره نمرې وړی دي، بل دومره نمرې وړی دي، بل دومره وړی دي. دلته به زه اوس ډېرې تیزې ورسوم، فقط چې مثال ټیبل بشپړ شي. ټوټل مجموعه دا به انشاءالله بیا په اکسل کې وایي، دلته په دې پسې ما ګرځئ. صحیح شو. تاسو خپله ور ولیکئ. ما دا جمع کړی او دا به داسې راکش کړم تر دې چې بشپړ شي. اوس دغه نومان سول، دغه د وورډ نومرې د اکسل او ټوټل. غواړئ چې دا وورډ پروګرام ته ورپاټ ته ولاړ شي، فقط دا به کلوز کړئ. اوس ګوره هغه ټیبل ټول راغی که رانغی. موږ په ورپاټ کې ټیبل نه سوی جوړولی، خو د څه شي په واسطه هم جوړ کړو، د انزرټ آبجکټ.
په واسطه په اکسل ته ولاړو سره خلاص ان شاء الله. اوس بیا وایي دغه خالد در باندې راجک شو نه پرچا در باندې مثال خبر راوسته تا ته وایي نه ماته 45 نمبر راکړی دی یا مثال لیک واسطه پیدا کړه پوه شوې نو په دې بیرته ډبل کلیک وکړئ ډبل کلیک نسی پوکو بیرته اکسل پروګرام درته خلاصېږي دې کې غلط راوله چې نه دې نمبر څو دی سل دی ورته تبدیل کړه دا اوس کلوز کله چې کلوز کو ګوره دغه نمبر اتوماتیک څو شوی سل شي کلیک وکړه بیا غټولای کوښښ نه کولای هم سر هم ته دې ان شاء الله خلاصو. بل فایند لرو فایند څه کار کوي مثال دومره معلومات هم لیکلي دي اوس یو څوک درته وایي په دې یا مثال نومونه لیکلي خپلو کارمندانو خپلو ملګرو په زرهاو نومونه دي اوس یو نوم د شکورک ده مثال داسې خو ډېره سخته ده چې اوس په دې کتاب کې یو مثال دلته تاسې دغه کلیک لغات ماته پیدا کړه اوس خو داسې نه کیسته به داسې وایه تر اخره پورې چې هر چیرې کلیک وکړو په هغو ځای به درېږي نه دا ډېره سخت تمامېږي نو ته به فقط راسې فاین ته کله سره دی اوس کوم لغات غواړې مثال دلته ورته لیکه چې کلیک راته پیدا کړه کلیک ورته ولیکه فاین نکس فاین کلیک او ګوره یو یې درته پیدا کړو فاین نکس بل یې پیدا کړو کلیک کوه داسې درته پیدا که فاین نکس څو دانې درته پیدا کړو زیاتې پیدا کړو او که واسې دا کلیک زه تبدیلوم په څه شي ریفریش ته راسه دا کلیک په څه شي راته تبدیل که دلته مثال ورته وایي چې دا په ماوس راته تبدیل که صحیح سو ماوس ورته لیکم ماوس مې ورته ولیکه اوس دلته کلیک نشته ده که نه ده نشته ریفریش دا په څه تبدیل شو ماوس تبدیل شو بیا بل ته ولاړ چې دا هم بدلی که نه بده ریفریش باندې کلیک وکړه دا هم ماوس که ماوس نه سو خو که ریفریش آل باندې کلیک وکړه دلته چې څه هغه ټول په څه سره تبدیلوي په ماوس باندې تبدیلوي یو پښتو کې ښه مثال دی تاسو نو د زیاتو نفرو زده په یغو ښه سر خلاصېږي زه به درته ولیکم د افغانستان اسلامی جمهوریت د افغانستان اسلامی جمهوریت دا مې ولیکو دا مې کنټرول سی کو دلته لاندې راوړم کنټرول وی په ټول کتاب کې دی لیکلی د افغانستان اسلامی جمهوریت اوس څه شي ده اوس امارت ده که جمهوریت اوس امارت ده تا کتاب په جمهوریت کې لیکلی صحیح سو اوس دا د وړ مثال چاپوي اوس هغه درته وایي یا مونوګراف د دفاع کوي چې دا کوم جمهوریت ده دا باید په چیش تبدیل کړي په امارت نو داسې خو ډېره سخته ده دا ځینې ړانګ که مثال انتخاب که دا تبدیل که په امارت باندې نو دا خو ډېر وخت نیسي ده چې ټول تبدیلی نو ته به څنګه کوې ته به راسې دلته ګوره اول به ریفریش ته راسې که فایند ته راسې هم مشکل نشته اول به دلته فقط پیدا کوې اوس دلته فایند ویت څه شي پیدا کړه دلته ورته وایي چې ماته جمهوریت پیدا کړه د افغانستان اسلامي جمهوریت پیدا کړي که پیدا نه کړو دلته به ورته ولیکئ صحیح سو اوس دا په څه شي راته تبدیل کړه دلته ورته ولیکه چې دا د افغانستان اسلامی امارت باندې دا راته تبدیل کړه دا ورته ولیکه دا داسې ولیکو اوس ریفریش یو دانه په امارت تبدیل شو تبدیل نه شو بل ته ولاړ ریفریش بل تبدیل شو بل ته ولاړ ریفریش کلیک کوه یو تبدیلوي بل تبدیلوي خو دا هم وخت نیسي ریفریش اوس درته وایي چې ورک has finished searching the document نور خلاص ول اوکې که او دا هم کنسل که اوس تاسو دلته وګورئ کوم ځای جمهوریت شته ټول یې په څه تبدیل کړو امارت سر هم خلاص ان شاء الله اوس راځو سلیکټ آل یو څو درته وایي دا راته انتخاب کړه د انتخابولو طریقې هم درته ویلې وي که نه مې ویلې څنګه انتخاب کړو نو طریقې هم درته ویلې له هغو څخه اول چې د سلیکټ آل ده که غواړې چې دا ټول خط انتخاب کړې څه شیان دې لیکلي سلیکټ آل باندې کلیک وکړه اوس ګوره ټوله صفحه یې راته انتخاب کړه که انتخاب نه کړه که ډیلیټوې که هر څه تغیرات کړې ولې هغه مې نه درته نو هغه اوس دغه ده ګوره په دې باندې فقط کلیک وکړه سلیکټ آل ټول انتخاب صحیح سو شارکټ چې ده اوس راځو په شارکټو باندې راځو موږ ګوره په دغو ځای کې کټ کافي فیسټ بولډ او ایټالیک او دلته همدارنګه مثال لیفټ او رایټ او دلته اوس ګوره فایند او ریفریش دا شیان هم وویل دلته اوس بعضې شیان دي له دغو ځای هم کولی شو له کیبورډ هم کولی شي دا لکه څنګه موږ اول بورډ لرو که نه دا خط غواړم چې بورډ کړم دا به انتخابی بورډ باندې کلیک وکړه ډبل شو که ډبل نه شو خو اوس د دې شارکټ شته له کیبورډ نه څنګه بدل کړو دا بولډ په چی شروع شوی په بي سره شروع شوی اوس به تاسو کنټرول ونیسئ بي به پریس کړئ دا خط بولډ شو که بولډ نه شو اوس دلته هم اتوماتیک دا انتخاب شو که غواړئ چې مثال د ایټالیس کې کوږي کې اوس به څه کوو کنټرول آی ریس کلیک اوس ګوره دا انتخاب شو دا هم چی شو ایټالیس شو او که واسې انډرلاین لاندې خط راسي کنټرول یو انډرلاین په چی شروع شوی په یو شروع شوی
سر هم خلاص ان شاء الله ګورم تاوم ویل کنټرول دا یو دی خدام ویل دا پورې نه ویل دلته اوس ګوره د دې شارکټ څنګه پیدا کو په دې باندې به کرسر نږدې کې تاسو شارکټ کوي دې څه ده کنټرول اچ دی نه کنټرول اچ ده تر راته وایه صحیح سو د د اوس د کټ شارکټ څه ده نه لیدل کېږي کنټرول ایکس فرید نه لیدل کېږي درته خو بیا مخ ته راځه ډېر شاته ناست یې مخ ته راسې بیا درته معلومېږي که نه اوس خو درته معلومېږي یو څه اوس د فیسټ شارکټ څه ده ګوره زه که دلته راځم دې ته کرسر نږدې کوم دا په سر کې یو استاده ګوره د دې شارکټ څه ده ما ته شارکټ وښیه نه پوهېږم تېر ورځ طریقه درته ښودلې دا په سر کښې حروف کوم که کېنه شاباس یې زه خلاص کړم اوس ګوره موږ دا مې تېره ورځ هم درته ویل نن بیا درته کړم هلته ته ښه تېره ورځ ګوره موږ داسې وویل چې دلته موږ ګوره یو خط غواړي چې بولډ کړي په دې باندې کلیک کوو دا خط بولډېږي که نه بولډېږي په دې باندې کلیک کوو ایټالیس کېږي که نه ایټالیس کېږي انډرلاین لاندې خط راولي خو دا نن راځو له شارکټ نه هم کوله شارکټ مې ورته ویل چې د کیبورډ لاندې طریقې ته چې ویل کېږي شارکټ ویل کېږي اوس ته وایه وایي یو کس راځي ګوره اوس ماوس به د پلاس کې اخیستی بیا به دلته یې کلیک کوې دا بیا بولډ سو بېرته غواړې په دې باندې کلیک وکړې دا بېرته ان بولډ سو که نه خو دا راځه له هغه نه کوله کیبورډ نه څنګه کنټرول ونیسه بي پریس کړه بولډ سو خط که نه سو بولډ ګوره زه په سکرین کې هم درته بټنې خو پېژنې انشاءالله ګوره فقط موږ څو بټنې معرفي کړي دي یو شیپ معرفي کړی کنټرول هم سټارټ او آلټ سپیس فاصله او انټر باک سپیس دغه بټنې موږ معرفي کړی په نور هم کار نه ده کړی که نه دغه بټنې دی خاص اوس به کنټرول بټن ونیسې دلته اوس زه به انګلیسي ده او پښتو ده زه به دا انګلیسي ته وړم دا به ونیسې کنټرول اوس انګلیسي سوه صحیح سو اوس راځو انګلیسي سو زبه دا خو بټن در معلومېږي څه په نامه یادېږي دلته نشته دی کنټرول دغه بي صفر سره پریس کړي دا خط به څنګه کړي ډبل کړي ګوره زه اوس دغه انتخاب کړه کنټرول بي دا خط یې بېرته هغه کړو که نه کړو اوس بېرته کلیک وکړه ډبل سو بېرته کلیک وکړه بېرته به نه راشي اوس د دې شارکټونه څنګه معلوم کړو اوس ایټالیس یې څنګه کړو کنټرول آی اوس دا په څه شي رسوئ ایټالیس نه د ایټالیس حروف چې د په کوم حروف سره د آی باندې شروع شوی انډرلاین په څه شروع شوی یو شروع شوی بولډ په بي آفرین اوس دې سر خلاصوي اوس فقط نومانو ته یې کړه نو دې شارکټ به څه ده د بي نږدې شارکټ نو د څه شي د دې بولډ شارکټ به څه د بولډ شارکټ بي آفرین کنټرول بي اوس دې سر خلاص صحیح شو اوس د دې شارکټ خو مثال دغه ده خو د بعضې مثال دلته نومونه نسته اوس ګوره د رایټ یو غواړی چې مثال دغه یو هغسې ده کوم عنوان چې ده چپ طرف ته اوس ښي طرف ته اوس د دې نومانه خو نه معلومېږي د دې څنګه معلوم کړو اوس دې ته به کرسر نږدې کوې ګوره رایټ طرف اوس د دې شارکټ څه ده دې شارکټ اوس ګوره دغه ځای آفرین اوس ګوره دلته چې ورته وګورې هلته دلته دا قوس وینې ښه ما وبښه ګوته دلته نیولې ده اوس ګوره په دا قوس کې هلته کنټرول څه شي لیکلی پلس خو دلته بیا کرسر اخ کېږي ورک کېږي هغه بېرته ښکاره اوس ګوره اوس د دې شارکټ څه ده د سنټر کنټرول بي کنټرول ای او د لیفت طرف دا کنټرول استاد زه دې مثلا د خلاص دا کنټرول بي کوم ځای کې راوړي که اوس ګوره موږ خو دا خط د بولډ کولو د ډبل کولو طریقه دغو ځای ویل چې دې ځای کلیک وکړه دا خط څنګه سو ډبل سو اوس غواړې چې دا له شارکټ نه کې له کیبورډ نه کیبورډ خو در معنی دا کیبورډ ده اوس کنټرول به ونیسې بي به پریس کړې نور دا کیبورډ له اسمانه نه راځي نه له مځکې راخیځي دلته کیبورډ کې دي فقط ته بټنونه وپېژنې کنټرول بي خط بولډ سو که بولډ نه سو بیا کنټرول بي بېرته ساده سو سر خط خلاص اوس ما درته چې د دې شارکټ څنګه معلوم کړي چې آیا د دې دغه شارکټ اوس مثال څوک خبر دی چې د کټ شارکټ یا د کنټرول ال د رایټ طرف شارکټ اوس کومه کو چې دا اوس څه وپېژنم اوس به ته راسې دې ته به کرسر دا پوینټر دغسې ګرځي دغه دا د پوینټر په نامه یادېږي صحیح سو اوس کله چې کلیک وکړې دغه سترګاکس یې وږي دغه
ګورې در معلومیږي دا بیا د کرسر په نامه یادېږي دې تنظیمات انشاءالله بیا وایو اوس راځه په دې باندې ته وایه د لیفټ طرف یا د رایټ طرف کرسر ماته نه رامعلومیږي د شارکاټ اوس دې ته فقط کرسر ورنږدې کړه که ګوره کرسر ورنږدې کړو اوس یو پیغام یې ته د درکړو که در نه کړو دغه پیغام ګوره اوس چیز درته لیکلي الاین ټکسټ رایټ کنټرول پلس څه شي لیکلي اول خط په آخر سر کې لیکلي قوس شروع کنټرول مثبت یا جمع آر لیکلی نو دا پوسته چې دې شارکټ څه ده دې شارکټ و کنټرول آر ده سر دې خلاص خیر دا ویډیو څو وارې وګوره دا ان شاء الله ساتي په سم وګوره و سم متوجه اوسه شاباس سر هم ته دی خلاص داسې نه چې تاسو سر نه پانسي نن هم منو او وی منو مکمل ختمه سیسو سبب فایل منو باندې خبرې کوو سبا اولنۍ درس د ټایپینګ درس ورته وایم سیسو چې دا 2 ورځې وځل تر دې چې کوم سوال پوښتنه نه لري نو تر راتلونکي درس پورې کې چاري او وخت ولرئ